د کهانۍ شروعات د جولیا نومي جینۍ نه کیږي، کومه چې د خپلو ملګرو سره په کلاس کې ناسته وي. د جولیا یو ملګری وي د کوم نوم چې جیک دی. د جولیا پلار د آرمي کمانډر دی او د دې د جیک سره نه لګي. جولیا ته بار بار د جیک سره په ګرځېدو باندې غوسه کیږي، ولې چې جیک یو موالي او غونډه انسان دی. خیر یو ورځ جولیا د جیک سره چکر ته لاړه شي. دیو دواړه د یو بل سره مینه کوي. د جولیا ملګری جیک او جولیا ته د کمرې یو چابي ورکي. جیک او جولیا ډیر خوشاله وي، خو دیو چې کمزي ته چکر لراغلی وي، اچانک په دې ځی باندې د اسمان نه کاڼي راغورځېدل شروع شي او د میډیا په ذریعه باندې دا خبره ډیره خوره شي. خو د دې کاڼو سره سره یو ډیر عجیبه سپیسشپ د دیو طرف ته را روان وي. په اصل کې دا د ایلین سپیسشپ دی. د دې په باره کې چې آرمي ته پته ولګي، نو د دیو دا خیال وي چې ایلین په دنیا باندې حمله کول غواړي. د جولیا پلار چونکې کمانډر وي، نو دا د دې سپیسشپ د تباه کېدلو اډر وکي. نو آرمي پسې خپل جازونه پاسي او د ایلین په دې سپیسشپ باندې حمله وکي، چونکې د سپیسشپ ډېرې حصې تباه شي. د دې وجې نه دا د کنټرول نه بهر شي او د ښار طرف ته په غورځېدلو شي. خلک چې دا سپیسشپ وګوري نو ډېر زیات ویریږي او دلته نه په منډو شي. شاته په دې سپیسشپ باندې د آرمي د طرفه بار بار بمباري روانه وي. په دې سره دا سپیسشپ لاندې په بلډینګانو باندې وغورځېږي. د جولیا ملګری د یو بلډینګ په چت باندې وي، نو دا سپیسشپ د دې د بره راوغورځېږي. د کم په وجه باندې چې دا مړه شي، په دې کې جولیا هم د بلډینګ نه لاندې په غورځېدلو شي، خو جیک یې په څه ناسه طریقه باندې ونیسي. د ایلین دا سپیسشپ لاندې په ځمکه باندې وغورځېږي، خو په دې کې ډیر خلک زخمی شي. د ټولو خلکو دا خیال وي چې د بلې دنیا د طرفه زموږ په دنیا باندې حمله وشوه. د آرمي سره سره د ریسکیو ټیمونه هم راشي او دلته نه زخمی خلک ریسکیو کی. د جولیا پلار د آرمي سره د سپیسشپ ته راورسي. د سپیسشپ نه یو ایلین راکوز شي، خو دا ایلین چاته نقصان رسول نه غواړي. د دې وجې نه دیو هم حمله بنده کړي. ایلین ورته وایي چې موږ په تاسو باندې حمله نه کوله، خو ستاسو د مزایلو د وجې نه زموږ سپیسشپ تباه شو او لاندې راوغورځېدو، په کوم کې چې ډیر خلک مړه شو. خو دا زموږ غلطي نه ده. او ورته وایي چې زموږ د سپیسشپ ډیرې حصې تباه شوي دي. د دې په جوړېدو کې به لږې شان ورځې لګي او بیا به موږ بغیر چاته د نقصان رسولو دلته نه لاړ شو. خیر د دې نه بعد چې کله میټینګ وشي، نو د جولیا پلار کرنل دې ټولو ته وایي چې ایلینز په موږ باندې حملې کولو دپاره نه دي راغلي، بلکې دا زموږ په خپله غلطي وه چې په ایلین باندې موږ حمله وکړه، د کم په وجه باندې چې ډیر خلک مړه شو. او د ایلینز دا وینا ده چې زموږ د سپیسشپ په ټیکېدو کې به لږې شان ورځې لګي، بیا به موږ دلته نه لاړ شو. د دې نه بعد د جولیا پلار په جولیا پسې هسپتال ته لاړ شي، خو چې دلته ورسه جیک وویني نو جولیا ته ډیره غوسه وي، ولې چې د دې جیک نه دی خوښ. او بیا جولیا خپل کور ته بوزي، خو جولیا ډیره زیاته خفه وي، ولې چې دې حادثه کې د جولیا ملګري مړه شوې ده او دا په هر قیمت باندې د ایلینز نه د خپل ملګري بدل اخیستل غواړي. د دې وجې نه دا د خپل پلار تماچه په پټه باندې راواخلي او د ایلینز د وجلې دپاره روانه شي. د ټولو نه مخکې دا د خپلو ملګرو خواله لاړه شي. جیک چونکې د مخکې نه یو ګینګسټر دی، نو دیو د ایلینز د وجلې دپاره تیار شي. او کله چې شپه ولګي نو دا ټول په ایلینز پسې روان شي. دیو د ایلین سپیسشپ ته ورسي. جولیا ته د بلډینګ کې د خپلې ملګري یو تصویر میلاو شي، د کم په وجه باندې چې دا ډیره زیاته خفه شي. خو دې ټیم کې دلته کې یو ایلین راشي. د جولیا نظر چې په ایلین باندې ولګي، نو د چغو سره سره په دې باندې ډزې هم شروع کی. د جولیا په چغو باندې د دې ملګري را خبر شي او په منډه باندې د دې طرف ته را روان شي. دی خوا جولیا په ایلین باندې ډزې کوي او شاته روانه وي، نو شاته دا په غلطۍ کې د بلډینګ نه لاندې وخوږي. خو دې ټیم کې ایلین راشي او جولیا بچ کی. د جولیا ملګري چې کله دلته کې راورسي، نو په ایلین باندې حمله شروع کی. د کم په وجه باندې چې ایلین لاندې د بلډینګ نه وغورځېږي، د جولیا ملګري په منډه باندې لاندې کوز شي. نو دیو ګوري چې د ایلین سوټ پروت دی او د دې نه ایلین وتلی دی. دا ټول د ایلین سوټ راواخلي او د ځان سره کور ته یوسي. خو د دې سوټ نه د ایلین یو ډیوایس هم غورځېدلی وي. لږ ټیم پس چې دلته کې آرمي راشي، نو دیو ته د ایلین د سوټ هغه ډیوایس میلاو شي او دیو یې د ځان سره لیب ته یوسي. جولیا د ایلین په باره کې سوچ کوي، ولې چې ایلین د دې زندګي بچ کړې ده. نو دا خپل ګاډی راواخلي او هغه بلډینګ ته راورسي کوم کې چې ایلین لاندې غورځېدلی و. جولیا ګوري چې دلته کې ډیر خلک مړه پراته دي، نو دې کې دا د یو کس جسم چیک کی. د کم نه چې جولیا ته پته ولګي چې دا هم ایلین دی. جولیا ایلین یو لاسګاډي ته واچوي او د بلډینګ نه بهر وباسي. بیا یې د یو ملګري په مدد سره هسپتال ته یوسي، چونکې د دې ایلین شکل د انسانانو په شان ته کې وي. د دې وجې نه څوک په دې باندې شک نشي کولی. هسپتال کې د ایلین علاج وشي. جولیا چې کله د ایلین په جسم باندې لاس وهي، نو ایلین اچانک په هوش کې راشي او د جولیا لاس ونیسي او د دې د لاس نه عجیبه شانته کې طاقت راوځي. د دې په ذریعه باندې دا د انسانانو زبان یاد کی او د جولیا
جولیا په لاس باندې یو بنگلې هم جوړ شي. خیر جولیا چې کله کور ته راشي او بیا چې کله لامبي نو دې ته د بنگلې په باره کې پته ولګي دا بنگلې اوبه کنټرول کولی شي. د کم په وجه باندې چې جولیا ډیره زیاته حیرانه شي. دی خوا په لیب کې ساینټیست د ایلین په ډیوایس باندې ریسرچ وکړي خو دیو ته څه پته نه لګي. کرنل چې کله اوبه څکي نو دا د اوبو کې ډیره عجیبه خبره نوټس کړي. د اوبه ډیرې عجیبه حرکتونه کوي. په سباله باندې د ریسرچ په دوران کې یو ساینټیست ته پته ولګي چې دلته کې د یو غټ نیر اوبه وچې شوي دي. نو دیو یو ایمرجنسي میټینګ وکړي. ساینټیست د میټینګ کې وایي چې اوبه ډیرې په تیزۍ کې په کمیدلو دي او که داسې نو ډیرې زر به د اوبه ختم شي او خلک به د تندې نه مړه شي. د دې دا خیال وي چې ایلین د اوبه د خپل سپیسشپ د جوړېدلو دپاره استعمالوي. دی خوا جولیا او د دې ملګری ایلین خپل کور ته راوړي او لږ ټیم پس چې دا په هوش کې راشي نو جولیا ګبراو شو دې ته تماچه ونیسي. ایلین د جولیا سره خبرې شروع کړي ولې چې دی د انسانانو زبان د جولیا نه ځان ته ټرانسفر کړی دی. ایلین جولیا ته وایي چې زما نوم پیټر دی او ما ته د خپل ډیوایس ضرورت دی. د ډیوایس نه بغیر زه خپلې دنیا ته نشم تللی. دا د هغه ډیوایس خبره کوي کوم چې اوس د آرمي سره په لیب کې پروت دی. جولیا ورته وایي چې زه ستا مدد نشم کولی او ته په خپله باندې خپل ډیوایس حاصل کا بیا یې د خپل کور نه وباسي. پیټر په لاره باندې روان وي نو پولیس یې ونیسي. د جولیا نظر چې په پیټر باندې ولګي چې پولیسو ونیو نو ډیره زیاته خفه شي ولې چې پیټر د دې زندګي بچ کړې ده. نو د پیټر د مدد کولو فیصله وکړي. دی خوا جیک او د دې ملګري د ایلین په دې سوټ باندې تجربې کوي. دیو دا سوټ کټ کول غواړي خو دا دومره مضبوط وي چې په دې باندې یو ماشین هم کار نه کوي. د جیک یو ملګری د سوټ خواله لاړ شي او په مذاق کې د دې سوټ د لګولو کوشش کوي. دې کې د ایلین دا سوټ اکټیویټ شي او د دې دا جسم ځان ته دننه کول غواړي خو د جیک ټول ملګري ونیسي او په ډیرو کوششونو سره آزاد کړي. د جیک ټول ملګري جیک ته ډیر زیات غوسه وي. ورته وایي چې تا یو ډیر خطرناک سوټ په خپل کور کې ایښی دی. موږ له دا سوټ آرمي ته ورکول پکار دي. نو جیک فیصله وکړي چې واقعي دا سوټ زموږ دپاره ډیر خطرناک دی او دا یې آرمي ته ورکولو دپاره تیار شي. دی خوا په ښار کې چونکې د اوبو قات راغلی وي نو ټول خلک د احتجاج دپاره سړکونو ته راوتي وي. دلته کې جیک راشي او دا د پولیسوالو سره د سوټ په باره کې خبرې کول غواړي خو د هړتال د وجې نه پولیسوالا ډیر تنګ شوي وي او بغیر د جیک د خبرو اوریدلو د دې سره جنګ جوړ کړي او ډیر زیات یې ووایي او وینیسي. دی خوا جولیا پولیس سټیشن ته لاړه شي. دا پیټر رایله کول غواړي. جولیا پولیسوالا ته وایي چې پیټر زما ملګری دی او په دې بانه باندې ایلین د پولیس سټیشن نه آزاد کړي. پیټر او جولیا بهر راوځي نو جولیا د پیټر نه کپړې وباسي ولې چې دا دې سره ډیرې عجیبه ښکاري او ورته وایي چې ته به د انسانانو په شان نارمل ژوند تیرې ولې کو چېرته تا یو غلط حرکت وکړو نو تا نه به خلک خبر شي چې دا یو ایلین دی او دوباره به دې ونیسي. جولیا د پیټر مدد کول غواړي. د دې دپاره دا د خپل پلار خواله لاړه شي. خپل پلار ته دروغ ووایي. دا یې په خبرو کې مصروفه ساتل غواړي. ورته وایي چې زه پریګننټ یم. د جولیا پلار ډیر حیران شي او ډیر زیات غوسه وي. په خبرو کې جولیا د خپل پلار نه پاس پټ کړي او پیټر ته یې ورکړي. نو پیټر دغه پاس ولګوي او د لیب طرف ته روان شي. بیا د ساینټیست سوټ ولګوي او لیب ته دننه شي. دننه په خپل خفیه طاقت باندې دا ماشین کولاو کړي او د دې نه خپل ډیوایس راواخلي او روان شي. د نورو ساینټیسټو نظر چې په دې باندې ولګي نو ډیر زیات حیران شي او د دې لیب الارم بجاو کړي. دی خوا د جولیا پلار د جولیا سره د لیب نه بهر وتلی وي نو دې ته څه پته ونه لګي او لږ ټیم پس دلته کې پیټر راشي. د جولیا پلار دواړه په یو گاډي کې کېنئ او دلته نه بهر ولیږي. پیټر جولیا ته وایي چې ما ته خپل ډیوایس میلاو شو اوس زه خپل سپیسشپ ته تلل غواړم خو جولیا ورته وایي چې ته به د شپې نه لاړ شي ولې چې د ورځې خو ډیره زیاته آرمي وي د کم په وجه باندې چې ستا د نیولو چانس ډیر سیوا دی او بیا یې خپل کور ته راولي. دې ټیم کې کرنل کور ته راشي نو جولیا او پیټر یې د سی سی ټي وي کیمرې په ذریعه باندې وویني. په اصل کې د جولیا پلار ته ساینټیسټو ویلي دي چې کم کس تا د لور سره و هغه ایلین دی او دا د دغه ایلین د نیولو دپاره دلته کې راغلی وي. نو جولیا په منډه باندې پیټر د خپل کور نه وباسي او د خپل ملګري کور ته لاړ شي. دلته کې ورته کپړې بدل کړي او بیا یو کلب ته بوزي ولې چې دې کلب کې ډیره ګڼه ده. دلته کې د پیټر نیول ډیره مشکله ده. پیټر د خپل طاقت په ذریعه باندې جولیا خپلې دنیا ته بوزي کومه چې ډیره زیاته ښایسته ده او ورته وایي چې دلته کې انسانانو ته ضرورت نشته خو زه تا سره مینه کوم د دې وجې نه ما تا ته خپله دنیا وخوسته او ورته وایي چې زموږ ټیکنالوژي ستاسو نه ډیره ایډوانس ده او موږ نه غواړو چې زموږ د ټیکنالوژۍ په باره کې تاسو ته پته ولګي
ولګي. په خبرو کې د جولیا هم د دې سره مینه پیدا شي. دی خو د جیک د یو ملګری نظر په جولیا او په پیټر باندې ولګي. نو دا ډایرکټ جیک ته فون وکي او ورته وایي چې جولیا د یو بل هلک سره ده. خیر ټوله ورځ چې تیره شي نو پیټر د جولیا نه اجازت واخلي او خپل دنیا ته روان شي. جولیا پسې ډیره زیاته خپه وي خو د پیټر د تلو نه مخکې جیک او د دې ملګري دلته کې راشي چونکې جیک د جولیا سره مینه کوي. نو دا پیټر رایسار کی او ډیر زیات وایي. پیټر خو لاول دیو ته څه نه وایي خو چې کله جیک په جولیا باندې غزار وکي نو پیټر ته غوسه ورشي او دا ټول رایسار کی. د جیک یو ملګری د پیټر بیگ کولاو کی نو دی کې د ایلین هغه ډیوایس پروت وي. د دې نه دیو ته پته ولګي چې پیټر یو ایلین دی او د بلې دنیا نه راغلی دی. دیو د پیټر د وجلې کوشش کوي خو یو ډز باندې د جیک ملګری ولګي او پیټر بچ شي. د دیو د جنگ په ټیم کې دلته کې پولیس راشي نو جیک او د دې ملګری وتښتي خو پولیس والا پیټر ونیسي. جیک په سوشل میډیا باندې پوسټونه شروع کی او خلکو ته وایي چې د ایلین په وجه باندې زما ملګری مړ دی. نو ټول خلک ډیر زیات غوسه کی او د احتجاج د پاره تیار کی. بیا د ټولو خلکو ته یو جذبناک تقریر وکي ورته وایي چې ایلین انسانان ختمول غواړي خو د دې نه مخکې مونږ له ایلین سره جنگ کول پکار دي. دا ټول خلک د ایلین د جنگیدلو د پاره تیار کی. نو دیو په دې سپیس شپ باندې حمله وکي خو د سپیس شپ نه سره بوټ راوځي او د خلکو سره جنگ شروع کی. د انسانانو د ایلین ترمنځ جنگ شروع شي. دی خو جیک د ایلین هغه سوټ ولګي او د سپیس شپ طرف ته راشي. دا پیټر وجل غواړي. جیک د ایلین سوټ لګولې وي د دې وجې نه دا ډیر مضبوط وي او پیټر ډیر زیات وایي. جیک دومره غوسه وي چې دا پیټر په خپلو لاسو وجل غواړي. دا د سوټ نه راوځي او یو ټوپک راواخلي. بیا په پیټر باندې ډزې شروع کی په کم کې چې جولیا هم زخمی شي. دې ټیم کې آرمي هم راورسي. د جولیا پلار ګوري چې د جیک په وجه باندې پیټر او د دې لور زخمی شوه نو دیو جیک ونیسي خو د سپیس شپ نه یو دوه روبوټس راکوز شي. دیو پیټر او جولیا دننه د سپیس شپ ته یوسي. بیا یې په یو دوو چمبرو کې بند کی. د دیو دا ټیکنالوژي دومره اډوانس وي چې په سکندونو کې جولیا او پیټر ټیک شي. جولیا د سپیس شپ نه بهر راوځي او د خپل پلار سره میلاو شي چونکې د ایلین د سپیس شپ مکمل ټیک شوی وي. نو دیو واپس خپل دنیا ته روان شي. د دیو په تلو سره جولیا ډیره زیاته خپه وي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښ شوی نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.